د آزادۍ ورځ لمانځل. د آزادۍ ورځ لمانځل په دې عنوان باندې چې دا تاریخ ژوندی وساتلی شي. او الحمدلله زمونږ استاد ما خو مخکې مو ویلي افغانستان ته الله پاک دومره عزت ورکړی دی چې همیشه د پاره چې دا سوپر طاقت راغلی دی او دوی په ګونډو کړی دی. انګلستان راغلی او هغې ختم کړی دی، روسان راغلی هغې ختم کړي، امریکایان سره یو 50 مملکتونو راغلی. دا د الله په کومک سره دا هم الله په ګونډو کړي دي. نو د آزادۍ دا ورځ دا تاریخ یاد ساتل او ځوانانو ته د دې تاریخ په وړاندې خبرداري او حوصله افزایي، د ځوانانو ته دا تاریخ ژوندی ساتل او ترڅو چې دوی د خپل تاریخ یاد وساتي نو دا ضروری خبره ده او شرعاً هم کوم مشکل نه لري، ځکه دا د الله پاک یو نعمت دی. دې کې شک نشته چې دا حریت او استقلال او ازادي د الله یو نعمت دی. ما درته مخکې وویلې چې د ازادۍ انسان خو پرېږده چې حیوان هم د دې مستحق دی. دا مرغۍ نه دي، مرغۍ الله آزادې پیدا کړي دي. مرغۍ بعض علما دلته لیکي چې دا بعض مرغۍ په قفسونو کې بندول دا ناروا دی. وایي ځکه الله هغوی ته ازادي ورکړې ته ولې بندې؟ حتی بعض علما فرمایي یو نیم عاملین شته دا جنیات تابع کوي. جنیات بعض علما وایي دا جنیات تابع کول هم دا نه دی صحیح، ځکه هغه آزاد مخلوق دی الله پیدا کړی، تی ولې قیدې، تی ولې بندې؟ پاتې شو انسان او بیا مسلمان. حریت انسان لا سکے. که تاسو خیال کړی د ونې دا څانګې نه دي، څانګې دا یوه څانګه د بل څانګې لاندې وخت نه تېري، خامخا یو آزاد فضا ته ځان وباسي. یعنی دا استقلالیت او آزادي دا د هر انسان بلکې د هر مسلمان یو مسلم حق دی. خو کله ناکله داسې ظالمان په دې دنیا کې برابر شي چې تا نه د آزادي او ستا استقلالیت واخلي، نو تا ته دا حق شته چې ته د خپل حق لاسته راوړي. نو چې کله تا ته حق لاسته درشي نو دا د الله پاک یو لوی نعمت دی. الله وایي واما بنعمت ربک فحدث. د الله په نعمت باندې شکر ادا که. شکر د الله د نعمت شکرانګي څه شی دی چې د هغې حق ادا کړي. په طور د مثال الله پاک موږ تاسو ته د استقلال راکړی، ازادي راکړې ده، صحیح؟ نو د دې حق ادا کول دا دی چې مونږ دغه استقلال او دغه ازادي او دا نظام او دا قرآن او دا حدیث او دا شریعت او دین خپل وساتو، د خپل دین او شریعت ته مونږ ترقی ورکو، دې دپاره مونږ کار وکړو، الله ته سر په سجده شو عبادت وکړو. خدا یاد ساتي د استقلال او د جشن لمانځل لکه څنګه چې پخوا د لنډغرو اجرا کو، داسې په شریعت کې ځای نه لري. اوس هم که هر څوک وي چې خلاف د شریعت قدم ایږدي نو دا ناروا دی، دا جایز نه دی. یو جمعه ما په دې خبره وکړه که نه، دا د شپې د طرف نه خو بیا هم نه دي بند شوي، دا د شپې د طرف نه دا پټاقې دا ودونو کې چې دا کوي. ګوره هر کار چې وي، که هغه واده وي، که هغه مړی وي، که هر څه وي چې د شریعت خلاف کار وي نو هغې ته به ناروا وایي. که هغه ملا کوي، که هغه مجاهد کوي، که هغه انجینر کوي، که حاجي کوي، که غریب کوي، که سرمایه‌داري کوي، چې ناروا کار وي هغه به ناروا وي، هغې ته څوک ناروا نشي، هغې ته څوک روا نشي ویلی. نو عین شکل جشن لمانځل د آزادۍ او د استقلال جشن د شریعت په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې دا معنا تلاوت د قرآن وکړه، دعاګانې پکې وشي، تبلیغ پکې وشي، خلکو ته د دین لارې وښودلی شي، د رسول الله مبارک احادیث خلکو ته بیان شي، د اسلام تاریخ خلکو ته بیان شي. یعنی د شریعت په چوکاټ کې خوشحالي وشي، د شریعت نه باید خپه بیرون نه کړی شي. ګوره موږ اصل لرو په حدیثو کې، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مکه معظمې نه مدینه منورې ته راغی. یهودیان یې ولیدل په مدینه منوره کې چې د محرم په 10 عاشورې ورځ باندې خوشحالیانې کوي. نو هغوی نه پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ هغوی ویلي دا د محرم 10 تاریخ د عاشورې ورځ هو یوم اغرق الله فيه فرعون ونجا موسی، دا داسې یوه ورځ ده چې الله پاک په موږ لوی انعام او احسان کړی دی،
زمون پیغمبر او زمون قوم ته الله پاک نجات ورکړي د فرعون نه او فرعون په دغه ورځ هلاک کړي دي فنحن نصوم شکرا لله نو چې هر کال د لسم تاریخ د محرم راځي نو موږ د خوشحالي جشن نیسو روزه نیسو موږ زمون او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رد ونک هغه تایید کړ چې دا ښه کار دی یعنی د استقلال ورځ په عبادت سره المنزل په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د اخلاق په چوکاټ کې د الله شکرانگی په کې ادا کړی شي دا جایز دی شریعت د اصل لري دا بالکل جایز دی بعض خلک د مولایانو په لباس کې یا ذهن د خبرو سره جوړ نه وي د نظام سره اسې د زړه نه مشکل لري خو اظهار یې نشي کولی بیا په یوه بانه او په بله بانه چې بدعت دی او فلان دی او فلان دی او یا بعض خلک د دین نه جاهل وي د مسلو نه خبر نه وي د دوه خبرو کې خامخا یوه وي یا دا شی په ښه نه لګي د حسد او د کینې او د دشمنۍ د وجې نه او یا جاهلی په خبر نه وي او یو نیم خو بیا دا د ورځ لمانځي دا د جشن لمانځل دا ورته فرض او واجب ښکاري خو بیا د میلاد شریف لمانځل ورته بدعت ښکاري دا بیخي لوی احمق وي لوی احمق چې دی آزادی دا آزادی لمانځل کیږي ای آزادی و استقلال افغانستان جشن میگیریم او ذات پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم که به سبب ازو به کل عالم و به کل دنیا آزادی نصیب شده او را باز تجلیل کردنش چی میگه؟ او را باز بدعت و حرام میگه دیوانه نیست؟ دیوانه است دیوانه به علی آباد بستر شوه و دیوانه جشن استقلال آزادی افغانستان تجلیلش روا صحیح او را رواست شرعیست بالکل جایز است باز تجلیل میلاد النبی که آزادی به سبب پیامبر علیه السلام به کل دنیا آزادی حاصل شده استقلالیت آمده انسانیت را از برکت یمی پیامبر علیه السلام ما شناختیم امروز که ما مسلمان میگیم خدا و خوش هستیم خدا در قطار انسان الحمدلله شکر الله را ادا میکنیم و امو فامیل و مادر و پدر و زن و اولاد و خوب و بد میفهمیم به الله عقیده داریم از برکت یمی رسول الله صلی الله علیه وسلم هست یا نیست چقدر یک نعمت بزرگ است از این استقلال کرده ای استقلال ای آزادی ای معرفت ای پیامبر علیه السلام زیاد نعمت بزرگ است بازو بدعت باشنی هر دویش رواست جایز است مستحب است در چوکات شریعت نه در اموری که خلاف شریعت باشد الله توفیق نصیب بکنه آمین بگوین